توی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن شنبه د 1403 هجري لمریز کال د وږي میاشتې 19 نیټه ده. زه فهیم الله افغان یم. پام ور اړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه مهمو خبرونو ته. د میدان وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ په تنګي او شیخ آباد سیمه کې د یاد ولایت د سندیزې حوزې ریاست له لوري د شاوخوا 248,000 په ارزښت د سلګونه متره استنادي دیوال رغنیزې چارې پیل شوې. د میدان وردګو ولایت سیدآباد ولسوالۍ په تنګي او شیخ آباد سیمه کې د دغه ولایت د سندیزې حوزې ریاست له لوري د شاوخوا 248,000 په ارزښت د سلګونه متره استنادي دیوال رغنیزې چارې پیل شوې. د میدان وردګو د سندیزې حوزې د تر سرپرستۍ لاندې د سیدآباد د تنګي په سیمه کې د شیخ آباد قریې او د تنګي سیمې ته کومه پروژې منظورې شوې دي دا استنادي دیوالونه دي او څه د پاسه 2,48,000 ارزښت لري. تاسو اطمینان در کوم چې ان شاء الله دا افتتاح به نه اولی نه به آخری بیا به کوو ان شاء الله بیا به راځو بیا رغونې کارونو ته به بیا راځو که هغه د تعلیم و تربیه په بخش کې وي که هغه د صحت په بخش کې وي که هغه د استنادي دیوالونو د اوبو د کانالونو په بخش کې وي. د سیمې اوسیدونکي یا د پروژې ته زیات خوښ دي وایي چې په رغېدو سره به زراعتي ځمکې د سیلابونو له خطرونو خوندي شي. د دوی د استنادي دیوال نه مخکې دلته پروسه کالم سیل غلی و داسې د مځکه یې ټوله ډکه کړه دیواله 2 میاشتې اوبه نه کېره تللې پیسې نه ورته پیدا کړي چې په سکواټر یې پاکه کړو دو استنادي دیوال ته به دغه انشاءالله د مشکل حل شي. دا استنادي دیوال ښه دی موږ دپاره ښه دی د زراعتي ځمکې دپاره ښه دی په دې باندې موږ خوښ یو. همدارنګه د میدان وردګ ولایت مسؤلین په دې ولایت کې د نورو بنسټیزو پروژو د پلي کولو ډاډ ورکوي. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ شاتورې سیمه کې د شاوخوا 7 میلیونه افغانیو په ارزښت د مسجد چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې په پرانیست غونډه کې د دغه ولایت مسؤلینو، علماو او ولسي وګړو ګډون درلود. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د شاتورې سیمه کې د شاوخوا 7 میلیونو افغانیو په ارزښت د مسجد چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې په یو ځایي ډول به د 200 لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. جومات په 2 جریبه مځکه کې جوړیږي چې داخل دی 515 متره مربع چې په یو وخت د 900 لمونځ کوونکو د ځایدو گنجایش لري. ټول 9 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصارف راغلي دي. سیدآباد ولسوالۍ د شاترو کلی واقعا چې که ظاهري او که باطني فکر وکړو دومره یوه لویه لاسته راوړنه او دومره لوی خدمت یې کړی چې بلکل ساری نه لري ځکه چې دا مسلمانانو د الله کور جوړ کړی دی. بل لوري د یادې سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې اوس یې په ګډه د مسجد چارې بشپړې کړي. د دې ترڅنګ علماو د دوی دا اقدام وستی او د مسجد رغول یې د دوی معنوي پانګه وبلله. الحمدلله دغه مسجد د کلي د سپین ږیرو ځوانانو په همکارۍ باندې آباد شو. مشکلات ډېر وو مخکې جنګونه وو خلک نه راتلل موږ په کلي کې په دې یوه کلي کې 15 جومات او مسجد هم یو کلا دا موږ ته د افتخار ځای دی. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د رب د کائناتو د شعائرو تعظیم کوي دا د تقوا د زړونو نه ده. دې سړي په زړه کې تقوا ده دې سړي په زړه کې ایمان دی. د مسلمانانو د آسوده کولو په خاطر او د خپل آخرت جوړولو په خاطر او خپل الله جل جلاله ته د ورنږدې کېدو په خاطر ترڅو د هغو رضا حاصله کړي تا خپله صدقه د مال یوه برخه دی د الله جل جلاله د عبادت خانې د آبادولو دپاره را جدا کړې دا وړه خبره نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ورځ وړاندې د میدان وردګ ولایت په سیدآباد ولسوالۍ تنګي او شیخ آباد سیمو کې د شاوخوا 248,000 په ارزښت
د استنادي دیوال چارې پیل شوې. تیرو 5 میاشتو کې ګڼو هیوادونو ته د 6.1 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرمرو ډبرې صادرې شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو 5 میاشتو کې نړیوالو مارکیټونو ته د 6.1 میلیون ډالرو په ارزښت د مرمرو ډبرې صادرې کړي دي. بل لور ته د افغانستان د مرمرو ډبرو صادروونکې ټولنه وایي د مرمرو تولید په برخه کې د کورني بازار اړتیا پوره کړې او په تیرو 3 کلونو کې په نړیواله کچه د افغانستان د مرمرو ډبرو پیرودونکي زیات او د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه 30 د مرمرو ډبرو د پروسس او تولید کارخونې فعالیت کوي چې 15 په پلازمینه کابل کې دي. هلمند کې د یو استنادي دیوال د جوړېدو په پرمختیایي پروژه کې 14,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دا پرمختیایي پروژه څه باندې 4,11,000 امریکایي ډالرو په ارزښت پلي کیږي. راپور یې حمدالله همدرد راکوي. هلمند کې د بوس کلا د ښاري کانال د تحکیمکارۍ چارې پیل شوې. دا پروژه د هلمند سیندیزې منځنۍ فرعي حوزې او د خوراک نړیوال سازمان په مالي ملاتړ سروې او ډیزاین شوې چې رسماً د پلي کېدو چارې پیل شوې. په دې پروژه کې د 900 متره په اوږدوالي 4 متره عرض او 6 متره په جګوالي د یوه استنادي دیوال د جوړېدو چارې ترسره کیږي چې د شاوخوا 6 میاشتو په جریان کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په دې کې ګبین هم کاري د دې کار دغه چې دی 15 متره جګواله دی ګبیني کار دی او 4 متره د دې بار دی 4 متره په اندازه باندې او دغه چې دی کار په بشري کومک باندې کیږي. د همدې پروژې انجینر وایي د پروژې تر تکمیلېدو پورې به 14,000 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي. دی وایي د پروژې د کار لویه برخه به په بشري ځواک ترسره شي. پروژې ټول کار باید په بشري منابعو یا په اصلاح په انسانانو باندې ترسره شي. ماشینري هیڅ وخت تر څو چې ضرورت پیدا شوی نه عاجل ورته نه کېږي. نو تقریبا د دې پروژې تر تکمیله پورې شاوخوا موږ 14,000 کسانو ته د کار زمینه برابرولی شو. البته هغه کسان چې هغه غیر مسلکي یا موږ لیبر ورته ویلی شو. بلخوا د سیمې اوسېدونکي د دې پروژې د پیل هرکلی کوي او زیاتوي د دې پروژې په تکمیلېدو سره به د هلمند سیند سیلابي او باراني اوبه مهار او د فرعي کانالو د تخریب مخه به نیول شوې وي. موږ د امارات سره ډېر خوشحاله یو چې دغسې پروژه در اوسه په دا 10 کاله موږ ته نه ده منظور شوې. لکه دغه اولنۍ پروژه ده چې اوس دا موږ په اوس په سانه کې شهیدان یو. اولنۍ پروژه ده چې 900 متره اوږدوال دی د ګبیني پروژه ده او ټول کار هم ولس کوي. نو موږ د دوی سره ډېره مننه کوو. باید چې نور کارونه موږ نورې ولي عمل ته لرو. سربندونه نه لري، رودو وړي دي. بیخي دونه خوښ یو چې بیخي زیات خوښ چې د خپل کور و بغل ته موږ ته کار پیدا سو او موږ ته روزانه دغه سوله. دا یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په کورنۍ بودجې سره د باراني او سیلابي اوبو د مهار لپاره چک ډیمونه د هلمند په شمېر ولسوالیو کې جوړ شوي چې تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې په لوړېدا کې مهم رول لوبولی دی. د غزني تخنیکي پوهنتون د محصلینو 9مه دوره فراغت غونډه ترسره شوه. د دې پوهنتون مسؤلین وایي چې په دې دوره کې 150 محصلین فارغ شوي او نن یې د غونډې په ترڅ کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. مسؤلین وایي چې د نویو فارغ شویو محصلینو لپاره د کار زمینې پیدا کولو په لټه کې دي. راپور عبدالخالق وصال راکوي. دا مراسم چې په غزني کې د اسلامي ثقافت په تالار کې ترسره شول، د غزني ځایي مسؤلینو په خپلو ویناوو کې ویل چې دوی د نویو فارغ شویو محصلینو لپاره د کار د زمینې په پیدا کولو کې پوره هڅه کوي. دوی یادونه وکړه چې اسلامي امارت غواړي د پوهنتون او مدرسې ترمنځ توپیر له منځه یوسي. زه د خپل بخش دې محصلینو ته اطمینان ورکوم. موږ انشاءالله کوشش کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. زموږ دا وظیفه ده ځکه چې دوی تقریبا 10 کاله 20 کاله 8 کاله دې پوهنتون ویلی ده. دوی خپل دماغ خراب کړی ده ورکنه دا مریض شوی ده قریبا ورباندې مصارف شوي دي. دا به دې ملک خدمت کوي، د خپل ملک خدمت به کوي. په همدې حال کې د غزني تخنیکي پوهنتون مسؤلین هم وایي چې په دې دوره کې د دې پوهنتون له 3 پوهنځیو څخه 150 تنه فارغ شول. د غزني تخنیکي پوهنتون 9مه دوره فارغو محصلینو کې تقریبا 1.5 شاوخوا محصلین فارغیږي چې د غزني تخنیکي پوهنتون 2 ګونو پوهنځیو الکترومیخانیک او جیولوژي او قانونو پوهنځی نه د جیولوژي او قانونو پوهنځی کې 2 ډیپارتمنټونه موږ فارغ دی لرو چې فی الحال د یوې څانګې نه چې سیول انجینري ده
د هغه نه فارغین لرو او د الکترومیخانیک پوهنځی 2 ډیپارتمنټونو فارغ دي یا فارغ ورکوونکو ډیپارتمنټونو نه چې د برق او انرژي انجینري څانګې دي د هغوی نه موږ فارغین لرو. نوي فارغ شوي محصلین هم د اسلامي امارت څخه خوښي څرګندوي او غواړي چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره شي. امارت څخه دولت څخه دا مې غوښتنه ده چې موږ ته زمینه د کار برابر کړي، موږ ته له ډېرو تحصیلاتو زمینه برابر کړي، ماستري او دکترا، چې خپل هیواد کې موږ تحصیلات وکړو، خپل جامعه ته خدمت وکړو. خواست ما از دولت است که زمینه کار را برای هر یک از انجینر صاحبایی که امروز فارغ میشه فراهم کند. دا په داسې حال کې ده چې په دې پوهنتون کې شاوخوا 1000 تنه محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. قدرمنو لیدونکو زموږ خبرونه همدومره وو، تر بیا ښې چارې.